مثبت ژوند. قدرمن اوریدونکو سلام. د مثبت ژوند یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د اکاډمیک بریالیتوب په موخه هڅونکې جملې. هڅونکې جملې په کار کې د هڅونې لپاره یوه له غوره لارو څخه ده. په ځانګړي ډول د اکاډمیک پرمختګ او غوره مطالعې په پار هڅونکې جملې ښه انرژي او انګیزه درکولی شي. دلته موږ د هغه کسانو لپاره چې د زده کړې په لټه کې دي د ښکیلو او هڅونکو متنونو ټولګه چمتو کړې. نو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. له مطالعې پرته د ښې دندې د ترلاسه کولو تمه کول داسې معنا لري چې لکه له منډې پرته د ماراتون لوبې د ګټلو په تمه ناست یاست. غوره پلان جوړونه په اوسني حالت کې راتلونکي ته لاسرسی پیدا کوي چې کولی شئ په اوسني حالت کې په اړه یو څه ترسره کړئ. داسې مطالعه وکړئ چې ګواکې فکر کوئ سبا نشته. که تاسو د سبا لپاره خپلې ټولې زده کړې پرېږدئ نو به ډېره ناوخته وي. ښې نمرې مو یو ښه پوهنتون ته د لارې پیدا کولو لامل کیږي. د ښې دندې او بالاخره د ښه ژوند څښتنان مو کوي. نو د 18 یا 19 نمرو په تمه مه لاسترزنې کېنئ. هڅه وکړئ هره ورځ 20 نمرې ترلاسه کړئ. خپل خیالونه مو په خپله مدیریت کړئ. که نه بل څوک به تاسو پر دغه دنده وګماري او د خیالونو د مدیریت مسؤلیت به یې در وسپاري. هغه مهال چې د چم ګاونډ خلک مو د هیلو د ناشونیتوب په هکله خبرې کوي د کاڼه کس وضعیت ځان ته اختیار کړه او خبره یې مه اوره. د یوې بریا خواږه د 100 ماتو ترخه جبرانولی شي. د پیل ځلې پیل کولو لپاره هیڅ کله هم ناوخته نه ده. طبیعت ته وګوره، هیڅ شی یو شان نه پاتې کیږي. نو بیا ولې تاسو تر پایه یو شان پاتې شئ؟ بدلونونه په پوره هوښیارۍ او ځیرکتیا سره وکاروئ. د سپورت د واتل په څیر واوسئ چې بایللې لوبه په ګټونکې لوبه بدلوي. اړین شیان له ځانه سره وساتئ او هغه څه چې په کار مو نه راځي او اړتیا نه ورته لرئ له ځانه یې لرې کړئ. موخې مو وټاکئ او له سره پیل وکړئ. د متفاوت کېدو په اړه مو اندېښنه مه کوئ. همدا توپیرونه دي چې تاسو په یو زړور اتل کس بدلوي. خپل شخصیت مو قبول کړئ او خپل درونی ځواک مو په کار واچوئ. دا له یاده مه باسئ. د ټولو بریالیو خلکو یوه مشترکه ځانګړتیا دا ده چې دوی د شاوخوا نورو خلکو سره توپیر لري. د ژوند په حقیقت کې د هر څه په اړه زموږ د لید او چلن لاره ده. راځئ چې ژوند ته له ښکلې زاویې وګورو. پر نن ورځ کنټرول ولرئ. د نن ورځ مو د پرون له غمه او د سبا له ویرې مه قرباني کوئ. نن ورځ تر ټولو ښه شیبه او ښه وخت دی ځکه خو یې په پوره ځواک او پوره انرژۍ تېره کړئ. دا چې نن تر سبا ډیر ځوان یې نو غوره ده چې له هڅې کوښښ او زیاره مو دریغ ونه کړئ. هغه راتلونکی دی چې تاسو په خپله غېږه کې ژوندي ساتي. مړه کوي، لوی او کوچني کوي مو، خو یوازې کوښښ دی چې په دغه برخه کې مو اختیارمن کوي او د سرنوشت د ټاکلو واک درکوي. نو د ځان لپاره تر ټولو غوره غوښتنې مطرح کړئ او دا کار له همدانه نه پیل کړئ. یوازې یو څه دي چې د یوې رویا هیلې او خوب د ناکامېدو لامل کیږي چې هغه له ماتې ویره ده. که یو ځل د ښو نمرو په ترلاسه کولو ونه توانېدئ ستونزه نشته، بیا هڅه وکړئ او ځان مو یو ځل بیا وازمویئ. تل په یاد لرئ له ننګونو پرته ژوند د شاړې ځمکې په شان دی. زموږ ژوند له زیږون سره نه بلکې له بدلون سره پیل مومي. اړینه نه ده څو لومړی لوی او بیا پرمختګ وکړئ بلکې پیل یې کړئ چې لوی شئ. ستړیا مو یوې خواته پرېږدئ خو د هیلو شا مو هیڅکله هم مه پرېږدئ. د خپلو ناکامیو په اړه له فکر سره مو خدای پاماني وکړئ خو هیڅکله مو د موخو له تعقیبه لاس مه اخلئ. د ماضي په اړه فکر کول پرېږدئ خو د راتلونکي په اړه فکر کول هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ. له دې نه چې ستاسو ښوونکي له تاسو وغواړي څو خبرو ته یې غوږ ونیسئ او پر هغه څه پوه شئ چې تاسو ته یې وایي ترسره یې کړئ. دا غوره ده چې له هغه وروسته کله چې یوازې شوئ کښېنئ او له ځانه سره دا فکر وکړئ چې دوی ولې له تاسو غواړي څو خبرو ته یې غوږ شئ. د کارونو د پلانولو پر مهال تل له ستونزمنو کارونو پیل وکړئ. اسانه کارونه په اتومات ډول ترسره کیږي. تاسو نه باید لوړو پوړونو ته د پورته کېدو پر مهال ټولو زینو ته ونه ګورئ. یوازې لومړی ګام واخلئ ځکه لومړی ګام اخیستل تل تر ټولو سخت دی. څومره چې لوړ خیژئ نو د سترګو د لید ساحه مو وسعت مومي. ښه او بد په ښه توګه درکولی شئ. بالاخره به پر دې وتوانېږئ هغه څه چې نه لیدل کېدل درته ښکاري به او هغه څه چې لاسرسی مو نه ورته درلود او ترلاسه کول یې درته خوب او خیال و په حقیقت به بدلیږي.
که څه هم ګټونکي هر یو د دوی د تخصص په برخه کې خپله ځانګړې تګلار او پلان لري، خو یو څه چې د دوی ترمنځ مشترک دی هغه هڅه او زیار دی، نو هیڅکله له هڅې مه لاس په سر کیږئ. لوی فکر وکړئ، تقدیر یوازې د عادي خلکو تقویم دی او د عادي خلکو په تدبیر کې بدلون ته اجازه مه ورکوئ چې کوچني ذهنیتونه مو په دې قانع کړي چې خیالونه او خوبونه مو خورا لوی او د ترلاسه کېدو وړ نه دي. کله چې ستړي او د تسلیمېدو په حال کې یاست، د دوو شیانو په اړه فکر وکړئ. هغه څوک چې ستاسو د ناکامۍ په تمه دي، څو پر تاسو پورې وخاندي، او هغه څوک چې ستاسو د بریا په تمه دي، څو له تاسو سره وخاندي. هیله په دې معنا تر هغه چې ژوندی یې کولی شي بدلون وکړي او د خپل بدلون لارې نړۍ ته بدلون ورکړي. د هیلې او امید معنا دا ده څو پوه شئ چې الله تعالی له تاسو سره مینه لري، او که تاسو ته وخت په واک کې درکړی نو معنا یې دا ده چې تاسو په دې فرصت کې یو څه ترلاسه کولی شئ. د هیلې او امید معنا دا ده چې تل د الله تعالی بخښنه زموږ له خطا څخه لوی وګڼو. هیله او امید په دې معنا چې که د ژوند تخم سل ځله زموږ له لاسونو پریوځي، موږ به بیا هم بیرته د پیل پر لور ځو او خپل منزل ته به یې رسوو. په داسې حال کې چې د تیر ځل په پرتله به نور هم په ټینګ عزم او اراده ګامونه پورته کوو. همدا نن په زده کړه پیل وکړئ او فرصت له لاسه مه ورکوئ. چارلی چاپلین به ویل په دې نړۍ کې هیڅ شی ابدي نه دی، ان زموږ ستونزې هم. تاسو ښایي هغه مقام ته نه یاست رسېدلي چې تاسو یې غواړئ، خو د خپل راتلونکي لپاره د غوره ګام په اخیستلو سره کولی شئ دقیقاً هغه ځای موقعیت خپل کړئ چې تاسو یې غواړئ. موږ نشو کولی تیر وخت ته بدلون ورکړو او په خپله ګټه یې راوڅرخوو، بلکې یوازې په فعلي حالات کې د بدلون له لارې ژوند ته ښکلا وربخلی شو. له بریا وړاندې هیڅکله هم مه تسلیمیږئ. کله چې تاسو خپلې موخې ته د رسېدو په لاره کې هڅه او هان کوئ، نو پوه شئ چې بریالیتوب له هغه څه ډیر نږدې دی کوم چې تاسو یې په اړه فکر کوئ. دندې او مدیران تل بدلیږي، هغه څه چې ستاسو لپاره تل پاتې کېدونکي دي او ستاسو سره د ستاسو په وده او بریا کې مرسته کوي ستاسو تعلیم دی. هر سړی ښایي د ژوند په اوږدو کې د ډیرو خلکو سره مخ شي، ډیرې دندې بدلې را بدلې کړي او ډیری نور شیان د هغه په ژوند کې پیښ شي. خو دا ویلی شو چې ډیری څه د وخت په تیریدو سره بدلیږي او له منځه ځي، خو هغه څه چې تل به ستاسو په ذهن کې پاتې شي او ستاسو د بریا په لاره کې له تاسو سره مرسته وکړي ستاسو پوهه او زده کړه ده. اوریدونکو خپرونه مو همدومره وه. ښاد او بریالي اوسئ.